نن ورځ د استرالیا ملي لوبډلې څخه د افغان ملي لوبډلې د کرکټ شلوریزه لوبه وګټله. واقعیت په ټول افغانستان کې خوشحالي وه، د ټولو افغانانو په خولو باندې خندا خوره وه. که څه هم دا خوشحالي نن د ورځې په جریان کې ولمنځله، خو موږ د دغې خوشحالۍ د لا غټېدنې او پراخېدو په خاطر وپتېله چې خوستي ولسونه، خوستي ځوانان دلته په یو ځای کې راټول کړو او دغه خوشحالي په ګډه ولمانځو. موږ د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا د سرسخت سیال پر وړاندې چې لوبه وګټله، چون استرالیا لوبډلې څه وخت وړاندې زموږ د لوبډلې سره سیریز د کوم سیاسي ملحوظاتو په اساس لغوه کړی و. دا چې کرکټ ورزش عموما که ورزش د مینې، ورورګۍ او د سولې سمبول دی، نو هیله او توقع مو له نړۍ او نورو لوبډلو څخه ده چې موږ په سیاسي مسایلو زموږ لوبډلو سره د لوبې نه لغوه کوي، او هغه څوک چې لوبې لغوه کوي او موږ بیا همداسې سختې ماتې ورکوو چې تاریخ کې به یې په زرینو کرښو لیکل کېږي. موږ نن داسې یو غښتلی ټیم مات کړی دی چې هغه په ټولې دنیا کې اول نمبر دی په کرکټ کې، په شلوریزو لوبو کې. مګر هم شاید نن هغوی پسې خپل خلک خبرې ونه کړي، ځکه چې لوبه ده، په لوبه کې به حتما یو ګټونکی یو به بایلونکی اوسي. نو داسې ورځې شته دی چې موږ به هم لوبې ګټو هم به بایلو. نو که موږ په سخت وخت کې د خپلو لوبغاړو سره ونه درېږو، له خپل لوبډلې سره ونه درېږو، نو کله به موږ بریاوې ترلاسه کړو. نو همدغه وایي که په سختو ورځو کې موږ د خپلو لوبغاړو تر څنګ ودرېږو، نو ممکن چې موږ تر نړیوال جام پایلو به، او دا ممکن دی چې موږ نړیوال جام وګټو.